ګرانو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. هیله ده چې روغ او جوړ او د صحت جامې مو په تن وي. د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له پښتو غږ نیوز یوټیوب چینل څخه. طالبان وایي پر دوو چارواکو یې د سفر بندیز د منلو نه دی، باید بیرته لرې شي. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د دوی پر دوو چارواکو د ملګرو ملتونو لخوا د سفر بندیز د منلو نه دی او باید لرې شي. طالبان دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې ملګرو ملتونو پر ښځو د محدودیتونو له کبله د طالبانو حکومت دوو چارواکو لپاره د سفر د بندیزونو معافیت پای ته ورساوه. دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وویل موږ د سفرونو د استثنا هرکلی کوو، خو د طالبانو پر دوو مهمو غړو د ملګرو ملتونو د سفرونو بندیزونه د منلو نه دي او باید بیرته لرې شي. ښاغلی شاهین وایي د دوحې د تړون له مخې باید د طالبانو ټول غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو له نوملړه وویستل شي. د طالبانو دغه چارواکي وایي چې حکومت یې هر ډول خبرو ته چمتو دی، خو ټینګار کوي د خبرو لپاره یې باید پر مشرانو د سفرونو بندیزونه نه وي. EFP خبري اژانس د ځینو ډیپلوماتونو په حواله لیکلي چې دغه بندیزونه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو په چار سمبال وزیر عبدالباقي حقانی او د پوهنې وزارت پرمسیال سید احمد شهید خیل لګولي دي. خو دا پریکړه داسې مهال شوې چې د BBC پښتو پاڼې معلومات ښیي د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر همدا اوس د ترکیې پر سفر بوخت دی. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت یوې سرچینې تایید کړي چې عبدالباقي حقانی لا ترکیې کې نه دی. پر دغو طالب چارواکو دا بندیزونه داسې مهال بیرته لګېدلي چې د طالبانو حکومت پر 15 چارواکو د بندیزونو معافیت 13 ورځ پای ته رسېده. د ریپورټونو له مخې له دې ډلې د 14 نورو طالب چارواکو د سفر معافیت 2 میاشتې نور هم غځول شوی دی. دوی ته له بندیزونو دغه معافیت 3 کاله وړاندې له امریکا سره د سولې مذاکراتو کې د ګډون په هدف د سفرونو لپاره ورکړی شوي وو. طالبان د تیر کال اګست کې واک ته د رسېدو راهیسې افغانستان کې پر ښځو او نجونو ځینې محدودیتونه لګولي دي. ګرانو لیدونکو دا وه زموږ نننی ویډیو. تر بیا او تر بل ویډیو پورې د خدای په امان.